کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم د لایک سپیشل اپریټر باندې کار کوم. لایک مثال چې موږ سرچ کوو یا ویلډ کارت کرکټر هم ورته وایي چې مثلا موږ څه کوو سرچ کوو. دا د سپیشل کرکټرو د جملې څخه ده چې موږ په یو کالم کې سرچ کوو، یو ورډ سرچ کوو، یو مشخص کرکټر سرچ کوو. اوس دلته وایم سلیکټ آل. ګوره مثلا ټول دا چې زه رن کوم ګوره ټول د ټیبل ډاټا راته ښیي. اوس زه فلټرینګ کوم په څه سره؟ سلیکشن سره. سلیکشن دپاره موږ څه شی کاروو؟ د ویر کلاس کاروو. ویر ورته وایم چې last name like single quote ورته وایم چې اول توری څه وي غټ وي او څه وي نور. دا کله چې موږ د پرسنټ علامه استعمالوو نو دا په دې معنی ده چې نور د دې نه وروسته چې هر څومره که لس وي که شل هر څومره کرکټر چې وي نو دا ماته راوښیوه. اوس زه دا سلیکټ کوم او بیا ورته دا څه کوم رن کوم په دې شکل سره. که زه بیرته راشم ګوره ماته هغه توري وښود چې اول توری څه دی، هغه لس د ریکاردونو راته وښود چې اول توری وای دی. په دې ته تاسو باید متوجه اوسئ. که چېرته مثلا دا توری تاسو وړوکی کوئ یعنې وړوکی وای ورته ورکوئ نو دا څه دی؟ کیس سنسیټیو دی. کیس سنسیټیو دی تاسو ته نتیجه نه را څرګندوي یا نتیجه نه ریتریف کوي یا نه ښیي تاسو نتیجه. اوس دلته راځم ورته وایم چې اول توری چې مثال هر شی وي خو ورپسې ا وي او نور چې هر څه وي په دې شکل سره. مثال یو دغه ورته ورکوم سرچ ورسره کوم په دې ګوره صافه ګوره ا اوله دغه څه دویمه څه وي دویم کرکټر مثال ا وي خو د دې ا نه نور چې وروسته هر شی وي چې اول هر شی وي یو کرکټر دی. یو کرکټر دپاره موږ څه استعمالوو؟ انډرسکور استعمالوو. په دې موږ په داسې هم کولی شو چې دلته راشو زه ورته وایم چې اول کرکټر اوله کې چې مثال هر څه وي پرسنټ هر څه چې وي خو په اخره کې څه وي اف آی وي مثال اف آی وي دا زه څه کوم رن کوم. اوس ګورم چې ماته به څه راڅرګندوي. ګوره اف آی د نورو په دغه کې څه ده اف آی نشته ده. اوس دا بیا زه سلیکټ کوم دلته راځم که زه ورته وایم چې اوس یو کرکټر موږ ویل چې دغه دپاره موږ یو کرکټر استعمالوو د یو کرکټر دپاره موږ انډرسکور استعمالوو. ورته وایم چې اس ګوره دلته ورپسې څو کرکټر دي؟ درې کرکټره دي. ګوره صافه صحیح ده. زه ورته وایم چې اوله اس وي دویم هم چې هر شی وي درېیم هم هر شی وي څلورم هم هر شی وي په دې شکل سره. زه دا سلیکټ کوم اوس ورته وایم چې رن. ګورئ ماته باید څه وښیي؟ صافه یې وښیي. که زه دلته راشم دا بیا سلیکټ کړم او رن یې کړم زه اوس راځم ورته وایم چې اول کرکټر یې چې مثال هر شی وي دلته راځم ورته وایم چې اول کرکټر یې هر شی وي خو دویم کرکټر یې باید څه وي؟ او وي او د دې پسې مثال چې نور د او پسې چې هر شی وي مثال په دې شکل سره دا د هر څه چې وي دغه ماته څه کړه راڅرګند کړه. دا اوس زه سلیکټ کوم ورته وایم چې رن. ګوره صوفي زاده هم راغی. ګوره دویم کرکټر د صوفي زاده هم او دی د کوچي مو دی او د یوسفزي مو دی. مثال دا څه دی؟ دا اول کرکټر او دی. دلته موږ ورته چې اول چې هر شی وي دویم کرکټر څه دی؟ او دی. د دې ګوره اول اس دی او وای او نو دا په یاد ساتئ چې مثال موږ پرسنټ د دې دپاره استعمالوو چې څومره کرکټر وي چې هر څومره وي خو انډرسکور د یو کرکټر دپاره استعمالوو. د څه دپاره؟ د یو کرکټر دپاره. د لایک سره دلته که وګورئ د لایک سره په دې شکل سره. او بل مهم نقطه دا ده چې لایک چې دی کیس سنسیټیو دی. که زه دا مثال اوس ورته وایم چې او په لوی توره کړم او دا سلیکټ کړم ګوره دا بیا ماته څه کوي؟ نتیجه نه راڅرګندوي. دا څه دی؟ کیس سنسیټیو دی. ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو.